کنه ویایي چې جنکۍ یې بوغ یې لري اروغله تکې تکسه جنکۍ یې بوغ یې لري اروغله ماڼۍ خواږه دي مو به بیا راکې بایانه مننه کومه قدرمنه لیدونکي اورېدونکي ښه پوهېږم خو نه پوهېږم په دغه خپرونه کې موږ یوه مشاعراتو چې ښکلي ښکلي شعرونه بیا راغولي دي که خیر وي نوستې وایي چې ګلبشرې خانه ته به ډېرې کیسې نه کوې موږ ته زر زر لمبارو کوه خو نن لټکي ګرمي غونډه دو که خیر وي په خپرونه مشاعره پایل د تکي د مشاعرې په داوال سر کې میږي تکړه شاعر لري نومتي شاعر دی مخکینی څېرات یې خلک په زړه کې ځي لري یې دغه شاعر نوم دی که خیر وي ګلزینډای صاحب السلام علیکم جوړې خیر تا کړای چې ژوندای مې ولیدل ښه خو یې ماشاءالله رنګ د ښه دی زړه مې ته تکړ شو ښه خدای خو ته ژوندای لره ګلبشرې خانه میږي شاعرونه ته دومره صفات کې چې میږ په اوچک شي ښه امو سره شعر دا غږ به ته ونڅه ښه ارشاد خدا خو مې ژوندي لره چې سمندای ګرځې مارګ دی ویر دا سمندای ګرځې مارګ دی ویر دا لاره ټاغه سترګې مارګ دی یاره چې چلا صاحب مو دا وی چې په تېښته مې رولی کال مو چې دغه کوغاز غو سعیده او بله یوه غایدو مقصدو بیایي چې په زون د زړه پاتېږي بل در یود کا چې په زون د زړه پاتېږي بل در یود کا او خورې ښې غوټه چرګې مارګ دی ویر او یوه بله غایدو مقصدو چې چلی صاحب مقطع اخري وي ښه مطلع چې وایي چې لرګي ګیس د په ژمي کښې تموم شي چې لرګي ګیس د په ژمي کښې تموم شي بلاوې و وچه درګې مارګ دی وي یو بل شعر دا وایي چې ډېر غرور دی په طاقت په ځواني ماکه ډېر غرور دی په طاقت په ځواني ماکه مړې شوې کښلې غوړګې مارګ دی او یو آخري بیت دا وایي چې ګلزینډای سپک کتل و چاته ماکه ګلزینډای سپک کتل و چاته ماکه وی و پوته غونډې سپلګې مارګ دی وی ویایي چې ته چې جانان کې دله نه مو څه کړي وای ډېر ښکلی دغه څه ته چې جانان کې دله نه مو څه کړي وای زه لکه نیمګړی مزدګار به دې نالوډ شم مننه کوم ګلزنډي نه ډېره مننه کوم واقعا ښکلی شاعر ووایه په سهار کې خو لږ مو ورته واخندل چې وایي چې سمندای ګرځه ډېر خوند یې وکړه مننه زه نه کوم یس که خیر وي موږ یو بل داسې شاعر لري چې ته په سترګه مې یوه پیره څیک نه دلدلی ځکه خلک په زړه کې ځي لري په مخ خپله ډېر ګروند دی یې دغه شاعر نوم دی که خیر وي داسې یې سپیډ نه تیز دی په خلک لګېږي یا ډېر زار وخت نسخات ورته کم خو یې نسخات نه مني دغه شاعر نوم دی چې چلی صاحب السلام علیکم خیر یې جوړې نه ماشاءالله مو وسکرای ورونه روغلی دمره ښکلی زنده جوړ کړه کله خو به پوزیشن جوړو کړم ګلبشرې خانه ورونه نه خبره کوم چې چلا شاعر ژوندي اوسئ دوستانو شعر څه داسې دی خدای م راته ژوندي لره وایي چې دا سترګې دي چې وږي دي مړېږي ولې نه دا سترګې دي چې وږي دي مړېږي ولې نه او په دومره ډېر غلا دي زړه سړېږي ولې نه وایي چې دا سترګې دي چې وږي دي مړېږي ولې نه او په دومره ډېر غلا دي زړه سړېږي ولې نه او ګودام دی که دا خېټه ده چې دومره پړسېدلې ګودام دی که دا خېټه ده چې دومره پړسېدلې اوږدېږي او شړپېږي خو شړېږي ولې بیا وایي چې
په خدای دا ځینې خېټور خو لکه بل څه په خدای دا ځینې خېټور خو لکه بل څه ورو یې خوله سترېږي خو زړېږي ولې نه بیا وایي چې یا الله دا خاینان په ځمکه ډوب ژوندي کړي یا الله دا خاینان په ځمکه ډوب ژوندي کړي او دا ځمکه او اسمان ترې رانړېږي ولې نه وروستی مقطع دا ګلزنډی صاحب وایي چې دا غله نه دي په دومره جرأت غلا کوي چیچلیا دا غله نه دي په دومره جرأت غلا کوي چیچلیا او پوهېږم نه غله زیړ شي دوی زیړېږي ولې نه خدای دې سبا کې داسې نیغله وطن یې وخوړو امین دی د خدای د هر بازار دي بلد شوي دي دلته کېناوی لړکي سره سخ شوی غوندا دی وایي چې سترګې د بیا ناری کړې تېرې دغه ده سترګې د بیا ناری کړې تېرې وخت ځوانۍ خیبه پرې رامنه مننه کومه چې چلی صاحب نه ډېره مننه کومه د زنه خلک دې نه ماړېږي خو خدای دی په خوره موړه کو نه رابینې میک څه ووایي ډېره مننه زه نه کومه یس که خیر وي میږ یو بل داسې شاعر لري چې کله اسمون ته جګ شي کله بیا لوند مو په دا وته باکه منځکه ننوځي خو نه به تپېږم چې پوس خو پیری نشته که لوند نشته ورک وي ډاډه ورځ که خیر وي دغه شاعر نوم دی شړشمګل صاحب علیکم گل باشی خالا السلام علیکم جوری خیلی طبیعت یا خدا خخویی خدای دی عمرت اوښکا نه ماشاءالله دښته ستره بالو د ځونه جوړه کړې ډېر ښکلی برېښي نه دې څوک پرېږدي ګل باشی خانه نه دې په سیاست کې پرېږدي شعرونو نه دې په غریبۍ کې پرېږدي ډېره مننه کوم شعرونه مو شعر ده چې کار ډېر نشي لږ مې په تشویش کې کوی وشه زه خوشحال وم ارشاد یای چې غال څرګې نه ګیر کېږي مثال دی خبره مثال د خبره چې ګیر شي بیا نه خفه کېږي مثال دی خبره نه یای چې چا چې د وطن سره مینه دو ډنګار شي کټم ټکه کسای ورکو یای چې د چا چې د وطن سره مینه شي ډنګار شي کټم ټکه خاین ورځ په ورځ غوټېږي مثال دی خبره یا چې غصب او رشوتخور چې ته ژوندي وي افغانونو کسای ورکو یا چې غصب او رشوتخور چې ته ژوندي وي افغانونو د وطن کله جوړېږي مثال دی خبره یای چې عمل ته ضرورت په درویغ کله کامیابېږو یای چې عمل ته ضرورت په درویغ کله کامیابېږو هره ورځ جلسې وي مثال دی خبره یای چې پمپ دولتي وي موټر به شخصي وي هره ورځ لاس یا شل پرچې وي کسای ورکو یا چې پمپ دولتي وي موټر به شخصي وي هره ورځ یا لاس یا شل پرچې وي د دولتي تیل غصب کېږي مثال دی خبره یا چې د اداري فساد په ضد مبارزاتو په وطن کې یا چې د اداري فساد په ضد مبارزاتو په وطن کې د جلۍ او د خیمې ویلې ورکېږي مثال دی خبره خلک متیایي لیونایي اعصاب دي خراب شوي دي کسای ورکو دا رکانده خلک دي چې سپینې کیسې وکړي بیا چې اعصاب دي خراب دي خلک متیایي لیونایي اعصاب دي خراب شوي دي شړشمګل چې کله مړ شي څوک به بیا غږېږي مثال دی خبرې ډېره مننه یاره مړ خو ماشي شړشمګله خدای دې عزت ډېر کړي چې چلای صاحب هغه بره شربات وي تر جوړ کوي ورکې جګ شي داسې ده چې سړی ودارېږي وایي چې ای جانان مې ګیره په مخ روغله دغه څه ای جانان مې ګیره په مخ روغله ودرځي جانانه کندهاری غوړار ته جوړه
مننه کومه شړشم ګل نه ډېره مننه کومه په مثال د خبرې ډېر خوند یې وکړه شړشم ګل صاحب داسې سپینه کیسه کومه داسې نه تو تخبط ذکر ونه یایي مو به په خفا کې مننه د نه کوم بیا که خیر اسمیک یو بل داسې شاعر لري چې دویل په ورړان کې نه وي کېږي خدا چې دی بیخي به شوی دی که په څه دی خدا چې شعر به وي سره وي که نه خو نوم یې هلته لیکلی دی چې زه شعر ویایم یې دغه شاعر نوم دی زرګول السلام علیکم خیر جوړی طبیعت خدای ژوندان ولې دې ورکړه زه نه ژوندی مې ته ووځه ماشاءالله ناستره کرکره دی زما جوړه کړې ده کرکره بیا چې ځای ورکړه مهرباني غمانځ کا ورکړه مهرباني غمانځ کم رغول شعرونه وړه ستړي مه شئ ماشاءالله مې ژوندی ده مې ورکه مو سره یو شعر سره ده بس ارشادو یای چې څه وکړو صاحبه اوس خو پرېښه بې شرمای شوې څومره ښه څه وکړو صاحبه اوس خو پرېښه بې شرمای شوې دا څه بې کیفیته ته ووایئ مننه مننه په چا نه کوي تاثیر خو اوس مونږ یې سره کېږي په چا نه کوي تاثیر خو اوس مونږ یې سره کېږي مایده مو شوی تباه خو اوس راخواځې و ماری شوی دا څه بې کیفیته مننه مننه که چا خو خوړه نو بې مور کې رخساړه که چا خو خوړه نو بې مور کې رخساړه ځکه نه حقیقو چې اوس دا رقم ګلای شوی دا څه بې کیفیته دعایه دا بعضې په وختې را صحت ته وي مزیره دا بعضې په وختې را صحت ته وي مزیره خلک یې تباه کړل څه بې کوره پیچکاری شوې دا څه بې کیفیته دا کې کروندو که ټکه شاکه کې خو بس څوک سترګې نه کړی چې چاله صاحب کروندو عارض مې شربات وړی مزدګار کې فلوړ وم چې رومیړو کور ته مې شروع وي ته ضرورت و وچ کا گاړو دغسې دو دغه ځکه یې مونږ شکاو که نه مهرباني وکړه د خیري خبره یې د ورکو دې ته وکې خفه نه شئ د زنه تجارونه جبارو ریسامون د زنه تجارونه جبارو ریسامون والا چې انځرګله اوس را ډېرې مریضۍ شوې دا څه بې کیفیته مننه ډېره کوو مننه کوو خدای مو د عمر زیات کړي او یایي چې مینه دې نه کومه ډورېږم مینه دې نه کوم ډارېږم مینه دې نه کومه ډورېږم وای لالا مې تللی دا کال دورر بدلاوینه خان زنده‌باد البشره خان زنده‌باد نه کړي مې شی دي نه څه وطن مې درته جوړ کړی دی نه چېرې کې هم به لاس ونه دلته کې نه ولې وای نه خو دا ما نه دي کړي نه رمات شی نه دي درته کړي ویله مې شربوئ ویله مې خفه کوئ نه کړي مې شی دي بیا مننه کوم تاسو د تشویق نه چې دومره عزت ورکوئ ډېره ډېره مننه زرګل نه ډېره مننه کوم چې په دویین د لټکي کیسې داسې شعر یې په جوړ کړی و واقعا چې نن سبا که خیر وي په دا زنه کپسوله کې خو هسې ایړه سره مسته کوي لا ته زنه ځیې کې شته مننه ځینې کومه زرګل نه چې ډېره ښه موضوع ته اشاره کړې وه یس که خیر وي میږي بل داسې شاعر لري چې که خیر وي دی منځکه په سار نه داسې څارخ وایي دا وته به که منځکه که خیر کیږي دریوبته وروځي په دا کې بیا یوه نیمه داسې ښه خو پرې پیدا کېږي یې دغه شاعر نوم دی چنار ګل السلام علیکم خیلی جوړی طبیعت خدای جوړی نه ماشاءالله ټپوی د داسې په څټ کاږه د داسې نه چې دنیا په دا بل لاټ وړي موشر صاحب چې پاتې ولګېږي السلام علیکم شاعرانو غلو لیکوالانو وعلیکم السلام خبرو غلی یای اوس یو شعر سره ده مهرباني وکړه
چینوان دا ځینې مشرانو ځینې مشرانو ته ډلۍ هم ده شعر ته راځم یې چې تا ته چې دیر نه کړي مرکې په نام پیسې مشره تا ته چې در نه کړي مرکې په نام پیسې مشره ته خو پکې نه کړې په خلي خوله بیا کیسې مشره ډېره مننه خلک دا دعا کړي چې نور سوله امن راولې خلک دا دعا کړي چې ته سوله امن راولې تاسې کړئ دعا چې خدای زیاتې کړئ د وې مشره ډېره مننه ډېره شوکې کړئ د یو بل جوبته سره ناس مدام شوکې کړئ د یو بل جوبته سره ناس مدام یو علم پیسې اخلی په ورې د خوربزې مشره ډېره زیاته مننه تشکر خلک خو د هسې په جنجال او بدۍ واړول خلک د هسې په جنجال او بدۍ واړول اوس مو جوړې کړي په هوټل کې محکمې مشره ډېره مننه غاټه غوښه نه خورئ وړې غوښې ته د سترګې وي غاټه غوښه نه خورې وړې غوښې ته د سترګې وي څنګ کې انرژي او په سر وړوې مستې مشره ډېره مننه تاسې د غریب غوښو ته ناسې پرې مزې کوئ تاسې د غریب غوښو ته ناسې پرې مزې کوئ څنګه دې تېرېږي په دې خوله خټه دې پرې مشره ډېره زیاته مننه وایي چې نرګل چې خدای دې غار کړه او تباه هم شي وایم چې نرګل چې خدای دې غار کړه او تباه هم شي هر وخت لګیا وې د پردي حقونه خورې مشره چې در نه کړي مرکې په نام پیسې مشره ته خو پکې نه کړې په خالي خوله بیا کیسې مشره ډېره زیاته ویایي چې هر څه چې جګې غره ته درېني څانګ په څانګ جانانه دکه څه هر څه چې جګې غره ته درېني څانګ په څانګ جانانه دا تېر بوڼه یې په زرګر جوړ کړي دي نه مننه زه نه کومه چې نارګل نه د زنه زنه مشروم یې سره پړخیجن غونډه کړل زه بښنه غواړم قدرمنه تو څه خفه نه شئ دایمي شعرونه داسې دي چې شی وویني وشه په زړه کې د هغه څه ګانډه وي خو زه بښنه غواړم دی چې هر څه ویلي وي ځکه چې تو څه ته د خدای د هغه عادت د خدای دی د نویر کنه به میکس ویایي مننه قدرمنه یو شعر یې مو سره دی که اجازه ورکوئ مننه کوم ویایي چې دی تنخې خو لږ په ټیم دی ورکوه صاحبه تنخو خبره ده دی تنخې خو لږ په ټیم دی ورکوه صاحبه وړه ورځ کور کو کسه دی خو وي لګیا صاحبه ډېر په عجیبه کې دی مننه دا زمانم چې کله کله به دی نار درېمي دکه څه دا زمانم چې کله کله به دی نار درېمي بیا یې ورباند په حاضري کې کخانه صاحبه مننه مزدګاره وخته درېمي نو کاری نه تښتي ځکه چې نه یې ویکاټ نه بستاره نه یې خما صاحبه مننه کوم چې سپینه سپینه کیسه کمه بیا خو ته خفه وې سړی لټ کې زاز نه ډورېږم دا یا خفه وي بیا خو نه دوخه کیسه که نه ورګې چې سپینه سپینه کیسه کمه بیا خو ته خفه وې سترګې سره خړه کې بیا ډېر وې په غوسه صاحبه هغه متل چې میړې وږي په ول څه خبرېږي دکه څه هغه متل چې میړې وږي په ول څه خبرېږي دا خو څملې یې نستی نه نیمه شپه صاحب مننه کوم
ګل بشر خان غلی کېنه دغه نه پوپېږي ګل بشر خان غلی کېنه دغه نه پوپېږي ولته به پوه شي چې دا خپل شي به تنخې صاحبه مننه که مالټکي داسې سره موت ګوډ وبخښنه غواړم کینځي کې داسې تېرازي ته کیسه شوې وي یا بخښنه غواړم یا میږي شعرونه نه کومه غلطي شوې وي یا بخښنه غواړم قدرمنه لیدونکي اورېدونکي کومه غلطي شوې وي بخښنه غواړم میږي شعرونه نه که کومه غلطي شوې وي یا بخښنه غواړم بیا چې زه ګل بشر خان سره د وړه شعرونه توسې ته حاضرېږم یغه پیرم په لویه مهربانه خدای سپارم